رسنۍ د حکومت او ولسونو ترمنځ د پله حیثیت لري او تل د خلکو غږ تر مسؤلینو او د مسؤلینو تر ولسونو پورې رسوي. دلته د بلخ ولایت په مقام کې د بلخ والي په مشرۍ د اطلاعات او کلتور رئیس په همکارۍ د بلخي خبریالانو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه چې د مسؤلینو له لوري د رسنیو فعالیتونو ستاینه وشوه او خبریالانو ته پر وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي او هر راز همکاریو ډاډ ورکړل شو. موږ ستاسو یقیني مننه کوو چې په دې 20 کاله کې تاسو اول د دې پاتې سواست، ځکه تاسو به خامخا زمینه برابره وه د خارج کېدای شي ډېر پیسې پیدا کېدلې په دې کې، خو موږ الحمدلله د خپلو رسنیو مسؤلینو سره خصوصي دي که دولتي دي که دلته حاضر دي که نه دي حاضر موږ مننه کوو. نو موږ به ستاسو نور ملاتړ کوو، ستاسو مشکلات باطني ما ته رارسواست، هر مشکل چې لرئ هر وخت چې د دوی د لارې د خپلې لارې ما ته به خامخا رارسوئ. زه به ستاسو مشکلات د خپله وسه حتمي رسېدګي کوم. که په هر بخش کې لرئ، دا نه چې یو بخش چې په هر بخش کې دا زما ځان ذمواري مې ده، دا مې الهي مسؤلیت دی، زه مسؤل یم. ورته مهال یو شمېر بلخي خبریالانو په تیرو 2 کلونو کې د بلخ اطلاعات او کلتور ریاست پر همکارۍ ستاینه وکړه او د ځینو ستونزو حل ترڅنګ یې د خبري پوښښ پر مهال د لا اسانتیاو په رامنځته کېدو او د دا ډول ناستو پر دوام ټینګار وکړ. د امارت اسلامي د راتګ نه وروسته هره ورځ تېرېږي د رسنیو او د خبریالانو وضعیت مخ په ښه کېدو ده. البته بلخ ولایت کې د دې ترڅنګ چې دلته ژمن او مسلکي خبریالان په دې ولایت کې موجود دي او دا یې لامل ده چې دلته ورځ تر بلې وضعیت ښه کېږي. دلته موږ په اطلاعات او فرهنګ کې رئیس صاحب چې دا یو خبریال تېر سوی ده، دا یې موږ په مشکلاتو په ستونزو او په درد باندې ډېر ښه خبر ده. د هلې ځلې د همکاري دې باعث شوی چې ورځ په ورځ دا وضعیت ښه شي. جناب والي صاحب کله چې تاسو راغلي یاستئ یو دلیل بل دا ده چې وضعیت په ښه کېدو ده، تاسو ډېر یو تکړه ویاند لرئ او دا مدام شپه او ورځ دا کوشش کړی چې دغه ارتباطي پول د خبریالانو او د چارواکو ترمنځ دا ټینګ کړي. فقط یو ستونزه چې رسنیو ده هماغه پخوانۍ ستونزه ده چې د برق موضوع ده. کله چې دغه نرخونه تاسو ټیټ کړئ یا یې له کابل نرخ سره یو کړئ، نو موږ کولی شو چې هر رسنۍ 2 3 4 نفر نور ځوانانو ته زمینه د کار پیدا شي، همدغه پیسې چې اوس برق ته ورکوو همدغه موږ معاش ورکوو. بلخوا د بلخ اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په خبره تر زیات بریده رسنیز ډګر او خبري پوښښ پر مهال د خبریالانو ملاتړ کړی او په راتلونکو کې هم د هر راز همکاریو ډاډ ورکوي او له خبریالانو غواړي چې خپل رسالت په پوره توګه ادا کړي. حاجي والي صاحب او ملګري په جریان کې دي. کله چې بلخ ولایت فتح شو په اول سهار باندې موږ د رسنیو سره د ملي رادیو تلویزیون په مرکز کې مجلس درلودی. رسنیو ته مو بلنه ورکړه، رسنیو مو تشویق کړي او رسنیو ته مو د فعالیت اجازه ورکړه. دغه شیبې وې چې رسنیو ولایت فعالیت نو شروع کړی، په دې تمه وه چې د اسلامي امارت موقف او نظر به د رسنیو په وړاندې څرنګه وي. خو لله الحمد موږ د خپلو رسنیو امنیت وساتئ. په بلخ ولایت کې د یوې رسنۍ مرکز ته هم ستونزه نه ده پیدا سوې. د ټولو رسنیو مراکز خوندي سول، خبریالانو ساتنه وسوه، د دوی حفاظت وسو، د دوی د مراکزو حفاظت وسو او دوی ته د فعالیت اجازه ورکول سوه او د فعالیت ترڅنګ دوی ته د فعالیت زمینه مساعد سوه. له هماغه ورځې څخه تر نن ورځې پورې الحمدلله موږ په بلخ ولایت کې سره له دې چې د هېواد په کچه باندې بلخ ولایت تر ډېرو ولایتونو ډېرې رسنۍ لري. که داسې له پلازمینې مرکز څخه وروسته بلخ ولایت لومړنی ولایت وي چې ډېرې رسنۍ لري. حتی نړیوال تلویزیونونه د ارزو تلویزیون نړیوال تلویزیون دی او مرکز یې دلته بلخ ولایت کې دی. د اسلامي امارت د درنې پالیسۍ په چوکاټ کې زموږ رسنیو هم الحمدلله ښه خدمت وکړي. په تېرو 3 کلونو کې زموږ د رسنیو خدمت واقعا هم د ستایلو وړ دی او خپل مکلفیت او رسالت یې ادا کړ.
ولې زموږ غوښتنه دا ده، د دې نظام غوښتنه دا ده، د نظام حق دا دی پر موږ او تاسې چې موږ خپل رسالت په سمه توګه ادا کړو، ولس ته حقایق ورسوو، لاسته راوړنې ولس ته ورسوو. که دښمنان ناپوهات نشري، موږ او تاسې په صداقت سره اخلاص وکړو، او که د دښمنانو اپوهات بدرګه کېږي، د دوی له غوښتنو او د دوی له اپوهاتو څخه موږ او تاسې نشرات کوو یا خبرونه ورباندې جوړوو یا نشروو، دا هم له دې ولس سره جفا ده، دا هم له دې نظام سره جفا ده، او دا هم له دې ولس او د دې نظام سره خیانت دی. د یادونې وړ ده چې شمال زون کې بلخ هغه ولایت دی چې زیاتې رسنۍ پکې فعاله دي. د معلوماتو له مخې دا مهال پکې 6 انځوریزې، 12 غږیزې او 3 هم چاپي رسنۍ فعاله دي او لسګونه کسان پکې پر دندو بوخت دي.